چې یو کس 16 او 18 غنټې سټډي کوي د په مازغه څنګه کار وکړي. خوب خو د صحت دپاره ډیر زیات لازمي دی، د دماغو دپاره آرام انتهایی ډیر زیات لازمي دی. کوم سټوډنټ چې دا خبره کوي چې زه 18 غنټې سټډي کوم دی یا دروغ وایي یا لیونی دی. که یو سټوډنټ دا غواړي چې زما دماغ د ښه کار وکړي، زما پیکینګ پاور داسې وایي، زه د ښه لرنینګ وکړم، زما په دماغو کې د هر څه ښه کیني، پکار دا دی چې د خوب پوره اول شیز خوب دی. اول ته خپل خوب پوره کړه، بیا وروسته سټډي ته کښېنه. ګوره تاسو په خپله تجربه وکړئ چې کله د انسان خوب پوره دی راپاڅېږي، خوب یې مکمل کړی، یو کتاب کولاو کړي، نو د ده پیکینګ پاور د ده دماغ څه بل شانته کې لرنینګ کوي، ګیدنګ کوي. خو چې یو سړی ټوله شپه روڼ تېره کړي، د 2 بجو پورې دی کتاب ته ناست دی، سهار 5 بجې راپاڅېږي، مونځ ته او بیا کلاس ته لاړ شي، منګوسر به یې نیولی او د ده په دماغو کې به څه نه کښېني. نو زه تاسو ته ویم هغه سټوډنټ چې د هغه خوب مکمل دی او د کتاب کولاو کو کتاب ته کېناستو، دی به ښه لرنینګ کوي په مقابله د هغه سټوډنټ کې چې د شپه هم روڼ کړی ده او بیا د ورځې هم راغلی کتاب ته ناست دی. نو اهم شی چې دی که نه هغه خوب دی. اول تاسو خوب مکمل کوئ، بیا د هغه نه وروسته تاسو کتاب کولاوئ، نو تاسو به ښه لرنینګ کوئ. زه حیران دې ته شم چې دی وایي زه 18 غنټې سټډي کوم، چې دی هاو اټ از پاسبل، دا څنګه پاسبل ده چې دی وایي زه 18 غنټې سټډي کوم. دی د مونځ په څه ټایم کې کوي، د خوراک په څه ټایم کې کوي، د خوب په څه ټایم کې کوي، د انساني تقاضي دا په څه ګپ خو نه دی، دا خو په دغه ټایم کې مشکله ده، نه کېږي. نو که تاسو چېرته غواړئ چې زما دماغ ښه کار وکړي، نو دې له تاسو آرام ورکوئ، د آرام نه وروسته به دا ښه کار کوي. نو زما ټول سټوډنټس ته دا مشوره ده چې تاسو اول خوب کوئ، د خپل صحت خیال وساتئ، تاسو گیم هم کوئ، تاسو سمارټ سټډي کوئ، تاسو داسې سټډي کوئ چې په تاسو باندې بوج نه وي، چې تاسو ریلیکس فیل کوئ، تاسو په دلچسپۍ سره کتاب ګورئ، تاسو په دلچسپۍ سره سټډي کوئ، په دلچسپۍ سره بوک ګورئ، نو هغه به تاسو له مزه درکوي، ستاسو په ذهن کې به کښېني. او که ته ورته هسې ناستې 20 غنټې کښېنه، خو چې په دلچسپۍ سره نه وي که نه، نو په دې ځای کې به هېڅ هم کښېني دي، هسې به ځان هم غر کړي، خپل صحت به هم تباه کړي او څه به یاد هم نه کړي.